ستر جنډو واخلئ د دې حفاظت وکړئ کم از کم چې بیا استعمالوي صحیح نشي نو کم از کم راغونډه کوي او بل کس ته حواله کړي. سامان خرڅېږي؟ سامان شکر دی ښه برابر خرڅېږي ښه مزیناک. جنډه په څه ورکوئ؟ پاکستان پاکستان پاکستان. سلامونه نیکې هیلې احتراماتو ملګرو، تاسو ته چې پته ده چې جشن آزادۍ ورځ ده 14 اګست په خوشحالۍ کې مونږ راوتي یو نظامپور ته خانکوی بازار چې کم دی هغې کې اوس د هینې ټایم چې کم دی خانکوی بازار کې ولاړ یو نو دا خلک به ګورو چې جشن آزادي څنګه کوي. نو راځئ موږ سره مخکې اوسئ، مخکې ګورو. راځئ روډ دی ګاډۍ والا چېرته دی؟ چېرته سامان نه خرڅوي؟ سامان نه خرڅوي؟ راځئ مخکې راځئ. موږ سره نور ملګري هم دي. دا ګاډۍ تاسو ته ښکاري مخامخ د ګاډۍ تپوس به کوو چې دا ګاډۍ چا روډ دا ګاډۍ چا لګولي ده؟ جی دا ګاډۍ چا لګولي؟ زمونږ ده. او جی څنګه څه خرڅېږي؟ او جی شکر تیل میل؟ او جی شکر الحمدلله. لاره کې او جی اجنډه په څه ورکوئ؟ دا جنډه په څه ورکوئ؟ 30 روپۍ جانا. څه کال مو ریړه لګولي وه که نه؟ نه جی بس پهله ځال مو دی. پهله ځل مو 30 روپۍ باندې څه اضافه پکې کېږي که نه؟ بس یې شروع شوق جانا بس داسې شوق دپاره مو دا کړي دي. او جی ښه ملګرو، موږ سره نور ملګري هم دي. تاسو ته خواست دی چې راشئ 2 ورځې د جشن ازادي چې کوم ده دلته نه واخلئ. نورې ګاډۍ والا هم لګېدلي دي، هغې سره به څه خبرې اترې کوو. آزادۍ ورځ ده او نو ورځ خو نه ده، خو هغې ته تیاری کوو 14 اګست دپاره، ځکه چې موږ مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي او موږ په تیار فصل باندې راغللو، تیار میدان باندې راغللو. نو موږ ته پکار دی چې کم از کم دا جشن خو مناو کړو او دې نه علاوه لکه کور کې عام خوشحالي وي نو خلک ډېر جشنونه منوي، قسم قسم تماشې راولي، پروګرامونه کوي، دعوتونه خلکو ته ورکوي. نو دا خو یو معمولي غونډه کې هغه دی جشن دی او معمولي غونډه کې د پیسو توان دی ځان توان نه. یو ورځ خوشحالي یوه ورځ خوشحالي وي نو پکار چې موږ ډېره خوشحالي مناو کړو په دې ورځ باندې. تاسو وخت راکولو کاکا، یو جهان مننه. ډېره مننه. وعلیکم السلام. تاسو خوږ نوم؟ شفاعت الله. د 14 اګست باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ دا یو خوشحالي ده او موږ ته دا پکار دي چې د خوشحالۍ نه ښه مزه واخلو. دا د ټولو د مشمنانو د ازادۍ د 14 اګست په باره کې ده جي. نو دا خو ډېره مهرباني ده چې بس په موږ چې پرې کړي ده. دا 14 اګست انشاءالله چې ټول به یو ځای منو. انشاءالله کولی ژوند ملګرو، تاسو وکتل دا ګاډۍ والا هم دلته ناست دي. دی هم ډېره زیاته مننه کوم چې پاکستان وطن جنډې سره ډېره زیاته مینه کوي او دا واړه واړه ماشومان پکې هم تاسو ته مخامخ ښکاري. کیمرامین صاحب دا ماشومان هم پکې لږ راولئ، دا هم تاسو ته ښکاري، ځانونه یې تیار کړي ځکه چې د خوشحالۍ موقع ده. ملګرو ماشاءالله دلته هم یو ګاډۍ لګېدلې ده. کیمرامین صاحب ته خواست دی چې دا یې پکې راشي، دا یې پکې راولي. دلته هم یو ګاډۍ وړی، دلته موږ سره یو ورور هم ولاړ دی، د ګاډۍ والا دی. د سره به څه پوښتنې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خوږ نوم؟ ما سجاد خان. سجاد خان بھائی، خوشحالي خو ډېره زیاته سامان دې هم راوړی دی، دا څه ترتیب؟ دا خو مونږ د ازادۍ په ورځ باندې دا جنډې منډې د خلکو ته راوړي دي. مونږ یو چې دا جشن ازادي دی خیر او خوشحالۍ سره مناو کړي. خرچه خو مو ډېره کړې؟ او خرچه مو ډېره کړې. سامان خرڅېږي؟ سامان شکر دی ښه برابر خرڅېږي ښه مزیناک. جنډه په څه ورکوئ؟ جنډه پکې قسم قسم جنډې دي، 500 600 500 قسم قسم جنډې. ډېرې ګرانې دي؟ بس ګرانې دي خو بس مونږ یې دا موږ ډېر قربانو سره سر شوی دی. مونږ یې د ازادي مونږ مناو کړو. ګرانې دي او کارزانې دي خو موږ یې مناوو به انشاءالله. انشاءالله ښه مناوو به. کولو یو جهان مننه. ډېره مهرباني. ملګرو تاسو دا سامان کتلی شئ، ډېر زیاته خرچۍ کړې ده یقیناً چې او مونږ ته هم پکار دي چې کور ته هم ماشومانو ته اوسو فیملی چې کوم ده هغوی ته اوسو سامان تاسو کتلی شئ ډېره زیاته خرچۍ کړې ده. نو راشئ زر تر زره راشئ
ځکه چې دا خوشحالي چې کوم دا یو ورځ وي نو زما خو تاسو ته دا خواست دی چې خوشحالي مناو کوي خو په مینه محبت سره خوشحالي مناو کوي. دلته موږ سره یو کاکا هم ولاړ دی، زه سره به څه خبرې ترې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي به ټول په خیر ټول په خیر راغلی. کاکا دا راته وایي دا خوشحالي څه باره کې تاسو مناوئ؟ دا 14 اګست خوشحالۍ کې مناوو چې موږ مشرانو ټولو دنیا مخکې نه موږ مخکې دا ازادي مناو کړې ده او موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې هغوی ډېر غټ تکلیفونه او قربانیان یې ورکړي دي او د هغې په مطابق موږ د هغو سوله نن زندګي تېرو. قربانیان خوښۍ ټولو موږ ته هغو د لاسه خدای راکړي او هغو د لاسه موږ ته میلاو شوي دي او دا 14 اګست ورځ موږ دې دپاره مناوو چې دا موږ یو نشان یو یادګار دی. ټیک شو، هغې دپاره یې مناوو. وخت راکولو یو جهان مننه. نور ملګري هم ډېر دی، سره به څه خبرې. پاک فوج زنده باد او پاک آرمي زنده باد او پاکستان زنده باد. دلته موږ سره یو ورور بل هم ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو خوږ نوم؟ کامران خان. کامران خان، ژوند مو څنګه دی؟ خسور کې الله فضل او شکر دی. د 14 اګست باره کې تاسو ویل غواړئ؟ 14 اګست باره کې موږ ته دا پکار دی چې ښه مناو کړو او زموږ مشرانو دې کې ډېر محنت خوارۍ کړې دي وشوې او زموږ دپاره پکار دی یو ښه طریقې سره انجوای کړو. صحیح ده. سکول مو ویلی دی؟ او جی. قومي ترانه چا لیکلې وه؟ قومي ترانه حفیظ جلندري. او جی. تاسو وخت راکولو یو جهان مننه. اوکې بای. ملګرو دلته موږ سره نور ملګري هم دي. راځئ ګاډي والا دی تاسو مخ ښکاري، دې سره به څه خبرې ترې کوو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو خوږ نوم؟ محمد بلال. محمد بلال بھائی گاڑی خو ډېر مزدار تیار کړی دی، نو جشن باره کې تاسو ویل غواړئ؟ او جی بالکل دا خو 14 اګست 1947 دا ډېره د خوښۍ ورځ ده او په دې ورځ زموږ پاکستان آزاد شو او موږ به انشاءالله خپل واړه به هم تیارو دې دغه ته او دا خوشحالي ومناو دا ورځ لکه چې ټول. دا راته وویل جنډه نه دی لګوي، څه وجوهات کېدای شي؟ څنګه پاکستان جنډه مخ پر نو ګاډی مو تیار کړی وګورئ که نه شاته وګورئ ټول ګاډی هم تیار کړی دا وګورئ. راکول تاسو یو جهان مننه. مهرباني. ملګرو دلته موږ سره یو بل ملګری هم ولاړ دی. ما چې څومره خیال دی شاپینګ ته راغلی دی، ماشومان هم ځان سره راوستي دي. نو راځئ دی صاحب په پروګرام کې ورته هرکلی وایم او ډېره زیاته مننه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. پروګرام کې درته هرکلی وایم. ماشاءالله هم خیر مبارک. خیر دی. شاپینګ ته راغلی او جی بس 14 اګست یو 2 ورځې دي نو ماشومان نه راوستل، دلته سوټونه موټونه مو واخیستل او ماشومان تیارو جشن ازادۍ ته خو چې کوم دی نو موږ ډېر جوش او جذبې کې چې کوم دی نو ځان تیارو او موږ د خوشحالۍ یو ورځ ده یو را روانه ده او موږ مشرانو په دې کې ډېرې غټې قربانۍ کړي دي او خو اوس د هلکانو ته یا د ماشومانو ته د خلکو ته دا علم نشته چې دا 14 اګست دا خوشحالي موږ ته ډېر مشکلات سره ملاو شوي ده او موږ آزاد شوي یو او هندوان په یو سایډ شو، موږ مسلمانان په بل سایډ شو. دا ډېره خوشحالۍ ورځ ده خو موږ ته دې احساس نه کېږي ډېرو خلکو ته دې نه د دې ځان خبر کړي. نو دې په وجه موږ خوشحالۍ لپاره چې کوم د پاکستان جنډې ماشومانو ته سوټونه په خپله موږ ځان تیارو او زه خو خپله د جشن ازادۍ ډېر زیات شوقي یم. زه یم چې بس دا ملک پاکستان جنډه وي او هر ځای جنډه وي. نو زه چې دا جنډې وینم یا ماشومان په مخ جنډه ووینم چاند تاره ووینم زه دې ته انتهایي ډېر زیات خوشحالېږم او ډېر وخت نه چې کوم دی نو ما کې خو ډېره زیاته جذبه ده. هر کال زه دا منوم خپل کې ماشومان راغونډوم، ورارونه ورېرې واړه ماشومان راغونډ کړم او په کلي کې چې کوم دی جلوس شکل وباسم، خپلې خرچیایي ته سامانونه راوړم، جنډې راوړم. خو لکه زه زړه مې دې سره خوشحالېږي زه را جنډې ووینم او دوی په مخ جنډې ووینم او سوټې اچولې په هغې پاکستان جنډۍ. زه یم چې دا درځیان دي نن سبا دا کار کوي چې دوی په خپل لیبل ولګوي چې پلانې ټیلرز دغه بیچ په وجه دغه ټیلرانو پاکستان جنډه دی لګوي که نه نو د جنډې سره به د خلکو ډېره انتهایي یو مینه پیدا شي او جنډه داسې یو شی دی که یو دوه هلکانو جګړه راځي او بل ورنه ګوزر وباسي نو که ده جنډه لګولي زما دا یقین ده چې پاکستانی وي نو دا به د هغه نه سپېړه ګوزر ونه باسي. چا به ورته مړ سره چوکل خو کم از کم تا یو داسې جنډه لګولې ده چې زه تا باندې ګوزر یا لاس نشم اوچتولی. دې جنډې دومره زور پاور دی او د جنډې دپاره خو موږ ځان قربانوو انشاءالله. او بل دا چې موږ چې د آزاد ګرځو ښه سهولت کې ګرځو نو موږ د پاسه د چا لاس دی موږ پاک فوج زنده باد، ښه ډاډه ګرځو پاک آرمي زنده باد. موږ چې د خوشحالۍ د مقام کې ګرځو نو دا موږ به د پاسه لاس شته دی د پاک فوج دی او ښه محفوظ ګرځو ښه ډاډه ګرځو نو هغه د چا نه پټې نه دي. دا د وایي شاپینګ خو مو وکړی او جی بس نور هم کومه لګیا یم ماشومان سره باجي مانجي دې ورته واخیستې که نه؟ او دا ماشومان دا باجي ډېرې زیاتې خوښوي بس هر وړومبی دی باجا غواړي
باجا دې ورته واخیسته او د دوه ته مې راواغستې غټه باجا دې واخیسته او جي د تاسو لږ دا ووایئ د مزه شته او که نه باجې لږ ووایئ تاسو خپله یاره باجا خو به زه تاسو ته ووایم جي خو د یو څو ورځې مخکې سوشل میډیا باندې یو کلیپ جوړ شوی و مردان والا چې کوم دی نو سلمان مردانی نو ته خو خیر زه خو هلک یم څه مسله نشته په هغې باندې خلکو ډېر غټ تنقید جوړ کړی و چې هغه سپینګیري بابا ته ووایي چې ته باجا ووه نو باجا خو به مونږ ځکه خوشحالۍ ورځ ده خو هغه نه غلطي دا شی و چې هغه سپینګیری بابا و بالکل نو سپینو اډکو خو چې کوم دی نو ډېر دغه خیال به ساتئ نو باجي خو به ځکه او تنقید خو به انشاءالله په دې څوک ځکه نه کوي نه تنقید سره ذمواري دې ټوله داخله مګر څه مسله به نه وي چې والا ټریلو والا چې کومې لګولي که نه دا خو به صرف تا ته تکلیف درکړي دی که نه دا خو ویم درته یو ورځ خوشحالي چې د یو ورځ کې داسې کو نه وایي نو که مونږ شوګیره وکړو یا بې ارامه شو نو خوشحالۍ ورځ ده نو څه مسله خو نشته او وام خو یې درته وایم خو دا ذهن کې کښېنوو چې د سویدرو والا دې کې غټې پریشر هرنې لګولي ټریلو والا غټې لګولي ولې دا ریل ګاډي کې چې کوم دی نو ولې هغه د دې نیکه لګېدلی ریل ګاډي کې چې کوم لګېدلی که نه هغه ته دې لیکلی نو دا سلمان مردانې به ریل مخې ته ولاړو او د ډرایور ته به یې ویلو چې هلکه ته د هرن مه وه کپنۍ والا پسې ویلې یاره کپنۍ والا هم خوشحالۍ دپاره جوړ کړي نو کپنۍ والا هم څه دومره غټ ظلم نه دی کړی 400 پوډر او اصله جوړېږي نو هغې باندې چا دومره دې ماشومانو اوس راوړی دی پونکۍ راوړی دی ماشومانو دی خو خرڅونې کړو که اخلي خو اخلي ځینې پراته دي هم په زور دی ما ته څه دا نه دي ویلي چې راشه ماشومانو ته دا یې اوسه په زور خو یې نه دی راکړی او موږ دماغ لرو سترګې لرو سوچ لرو نو که یو سړي ته پوهېږي چې نقصاني شی دی بس په دغه ځای دې پروت دي خپله به یې غونډ کړي کور ته به یې اوسي یا پونکۍ راته یې ووایي پونکۍ خامخا تاسو باندې بد لګي که نه ما باندې بد لګي که تاسو لکه پونکۍ را باندې اخیستی دی ځکه دا به وایي اخیسته خو مې نه خو ما وایي چې پر ماشومانو دې وکړه ماشومانو نه تاسو به وایي ځکه تاسو اخیستی دی یاره څه مسله راته جوړه نه شي مسله نشته دا ووایي بس بیا ورته ځان ټینګ کړو را غوږونو پردې دې ورته کابو کړو یو جهان مننه ستاسو دا شوق بس دا مې درته پوره کړو جي ډېره زیاته مننه ستاسو کوم پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد پاک آرمی زنده باد پاک فوج زنده باد مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړي زه داسې وینم پاکستان جنډې چې کوم دي په لیرو کې پرتې دي شاړو کې پرتې دي هغو خلکو ته څه پیغام ورکول جنډه خالي اخیستل نه ده یا لګول نه ده مونږ به په دې ځان قربانو دې ته مونږ هر څه ته جنډه واخلئ د دې حفاظت وکړئ کم از کم چې بیا استعمالوي صحیح نشي نو کم از کم راغونډه کوي او بل کس ته حواله کړي چې زه د جنډې حفاظت نشم کولی مونږ به ځان مړو خو د دې جنډې به حفاظت کوو چې دا مونږ نه ځمکې ته ونه غورځېږي او یو غلط ځای کې پرې نه وځي دا چې کوم دی نو دې خو زه ډېر سخت خلاف یم جنډې حفاظت به بالکل کوو که ممکن نیمه ساوي او نیمه نه وي کم از کم د جنډې حفاظت به کوو ډېر انتهایي خیال ساتو خرا کولو تاسو یو جهان عزتمندو کوشش وکړو چې ماشاءالله ډېر ښه نظام چې کوم دی روان دی جنډې حفاظت کیږي نو په دې کوشش باندې به کوو چې دا به مونږ سر ته رسو دا میشن چې کوم دی انشاءالله دا به سر ته رسو ماشومان هم تاسو ته ښکاري او داسې نور څه خبرې اترې هم خو مونږ وکړي نور به مخکې هم خبرې کیږي پاکستان پاکستان پاکستان